بسم الله الرحمن الرحیم. په عمومي ډول په ټول نړۍ باندې دا کرونا تاثیر کړی دی چې د دې زیات تاثیر بدبختانه په ماشومانو باندې ډېر دی، ځکه ماشومان په کور کې پاتې کېږي او هغه نسبت لویانو ته ډېر اجتماعي دي. دغه یې نو ډېره هڅه کوي چې بیرون ووځي، خپلوانو سره، د دوستانو سره او د همصنفیانو سره لوبې وکړي. نو د دوی د دغې تاثیر په ماشومانو باندې ډېر دی او دا یو ډول روحي فشار په ماشومانو باندې تولیدوي چې د دې د مخنیوي لپاره والدینو ته پکار دي چې ډېره مینه ورسره وکړي، ماشومانو سره خبرې ته غوږ کېږدي، په مینه او په ارامۍ پوښتنې ځواب کړي، د حقایقو نه خبر کړي چې د دنیا کې څه تېرېږي، د هغوی په ژبه باندې چې هغوی پوه شي چې وضعیت څه شی دی او وضعیت درک کړلی شي. بله موضوع چې ده، باید ماشومان کوشش وشي چې د والدینو سره پاتې شي، والدینو سره یې که د ځینو ستونزو کولی شي افغانۍ کې بستر کېږي یا بل څه یي، نو پکار ده چې په منظم تماس ولري د خپلو والدینو سره د تلیفون د لارې یا بله کوم ممکنه لاره وي. نو دا عمومیت و که راشو چې څنګه ماشومان مصروف وساتو په د لاکډاون یا کوربانډه کې یا قرنطین کې. نو هغې لپاره مختلفې لارې دي، مختلف خلک مختلفې لارې تعقیب کوي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان ته مناسبې لارې چارې وښیو چې وساتېږي، ځکه موږ جنجال لاره کې نور دنیا ته هر څه کې ډېر زیات فرق. یو څه چې دي هغه عادي سپورټونه دي. ماشومان د کوشش دی وشي چې ماشومان سره عادي حتمي نه ده چې غټ دی، په کوټه کې پلار یا مور دې مخکې شي یو کسې منډې وایي چې ما ونیسه. دغه یوه لاره ده چې ماشومان مصروف وساتي. بل د پخلي مسله ده. مثلا وړو ماشومان ته دې وایي چې نه خپله ډوډۍ پخه کړه، هغه باید څه زده کړي او په ضمن کې به د هګۍ جوشول، هګۍ پخول، د چپسو پخول ماشومان کولی شي. شپږ کلن کله ماشومان دا کار کولی شي، دې کې ډېر مصروفه کېږي او نوي څه زده کوي. او بله مسله پکې دغه د دې د درس طریقې، د مختلفې طریقې چې هغه د درس باید ورکړلی شي. که ډېر واړه ماشومان هغه ته دا 1 2 3 زده کول دي چې 10 پورې 20 پورې، او که د هغې نه لږ غټ وي هغه ته ضرب زماني یا پاړۍ زده کول دي. نو دوی به په کور کې چې کله کور نه چې کله بېرته مکتب ته ځي، دوی به څه زده کړي. د لمونځ زده کول دي چې ماشومانو ته دغه لمونځ په لوړ غږ باندې خپل پلار او مور مخکې ووایي چې څه غلطي یا اشتباه ولري هغه به اصلاح شي. قرآن شریف زده کړه ده چې هغه په ووایي، کېدای شي زده یي خو ځینې غلطي یا اشتباهګانې چې هغه به اصلاح شي. ځینې لاسي کارونه دي، کارټن نه دی ورته وایي چې موټر جوړ کړه، کور جوړ کړه، هغه باندې ډېر مصروف کېږي. دا د هګۍ و دغه د پوتۍ دي، دا قیچي باندې کولی شي دې نه مختلف شیونه جوړ کړي، رنګ یې کړي یا نور څه پرې جوړ کړي. د هغه دي دا نور د لرګو نه چې موږ په کور کې شی چې کوو دا د عادي لرګي دي، د آیسکریم داخل یا نور شیونه دي، هغې مختلف شکلونه باندې کور جوړول دي، د وطن نقشې جوړول دي، بل شی نه دي. موږ څه چې یو څه چې لرو زه نه پوهېږم، دا به ډېر عام نه دی، خو دا د افغانستان نقشه ده چې مختلف ولایتونه کې بېلېږي، بېرته پکې اچول کېږي، دا ګډوډ کېږي، بېرته پکې ور واچوي چې څنګه هم به د خپل وطن سره اشنا شي او په ضمن کې به یو څه زده هم کړي. دا راوځي که چې دې کوالټي ډېر خرابه ده، خو بیا هم راځي مثلا بیا ورته وایي چې هرات کوم ځای کې دی، بېرته ګډوډي کوي، بېرته پکې ور واچوي. رسامۍ دي، هغه ډېر عادي کاغذ، سپین کاغذ یې ورته واخلي، رسامۍ دي بل د قصو لوستل دي. ماشومان ته قصو سره ډېره علاقه لري، که په خپله ژبه باندې قصو کتابونه پیدا کولی شي یا نور څه یي چې ماشومان په هماغه شکل باندې مصروف وساتي. بل د ځینې لوبې دي، پټونې، زه نه پوهېږم چې دغه پټونې ده چې پلار یې سترګې پټوي، مور یې سترګې پټوي، ماشومان ته پټېږي او ورځي وباسي، هغه را پیدا کوي. یوه بله د خزانې پیدا کول یوه بله لوبه ده چې هغه مثلا موبایل یې چېرته توشک لاندې چېرته پټ کړي، بیا ماشومانو ته وایي چې هغه پیدا کړي. په دې باندې ډېر وخت هغې وړول کېږي او په یو شکل نه، په یو شکل باندې